زما بابا چې عمل کړی زما بابا چې عمل کړی نه دی مړ بچی ستا پاپا خو ژوندی دی زما بابا چې عمل کړی زما بابا چې نه دی مړ ستا پاپا نه دی مړ کوي د بل سل کورونه وران کې خو خپل به یو آباد نه کی ملګرو ریحان زیب دا خو یو انسان و هغه لاړو مړ شو خو د دې نه پس چې د دې کم د بچو زندگی تیریږي د دې د ښځې چې کومه د دې د مور او پلار چې کومه زندگی تیریږي نو هغه صرف او صرف خلک وایي ځمکه وایي هغه توده وي چې اور پرې بلیږي نو صرف او مشکل او کم پریشانیانې چې دي هغه به د هغو فیملي ته نور خلک به یو څو ورځې به غمرازي وکړي سوشل میډیا به تصویران شیر کی خلکو به ورسره تصویران ایستي هغه به شیر کی د هغې نه پس چې دی بیا هیڅ هم نشته بس بیا ځاني ده او چې کومه سخت او تکلیف دی هغه به د په بچو باندې تیریږي زه دې ظالم ته وایم چې آیا تا دونه سوچ نه کوه ته یو انسان مړ کړي د دې کم بچي چې دي لکه هغه به څه کوي لکه مونږ وګورو زمونږ پښتانه ځوانان داسې ډېر لکه په شاته پاتې دي مونږ به دا ووایو خو په هغې کې بیا هم یو سړی راپاسي داسې سټرګل شروع کړي ځان یو مقام ته راورسوي او هغه مقام له سببه چې کوم دی هغه پوره نشي او اخر کار چې کوم دی هغه د دې پاني دنیا نه سترګې پټې کړي او مړ شي څوک راشي او هغه وولي یعنې زموږ د پښتنو بدنصیبي دا ده چې په پنجاب کې څه اټیک ونه شو هلته څه دماکه ونه شوه بل داسې څه کار ونه شو خو کاڼی وایي ځي او د یتیم په سر باندې لګي قیصه راځي او زمونږ پښتنو ته هغه راځي او دلته به پکې داسې نقصانات او زمونږ کوم پښتانه ځوانان نور کم مشران چې دي هغه به پکې دلته کې هلاک کېږي نو ډېر زیات خفه شو او ډېر زیات یو د خفګان کم وخت دی په سوشل میډیا که تاسو وګورئ دې نه علاوه نور که وګورئ د پښتنو دپاره ډېر یو د غم او غټ خبر دی نو دغه ویډیو به هم تاسو سره شریک کوله چې د دې کم بچي چې دي هغه به څه کوي نو لکه د څوک سوچ هم نشي کولی چې آیا څومره سخته به په هغو باندې تېرېږي انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو الله حافظ